سلامونه ملګرو. نن په دوو داسې مفاهیمو سره خبرې کوو کوم چې په هرې پروژې کې مطرح وي. پرته له دې چې یوه پروژه څومره غټه او یا هم کوچنۍ ده، دا دوه مفاهیم په پروژې کې مطرح وي. دا هغه دوه مفاهیم دي چې د پروژې د شروع څخه تر پایه پورې ورڅخه استفاده ترسره کیږي، او دا هغه دوه مفاهیم دي چې د پروژې د مدیریت په ټولو لسو وړو مطالعاتي ساحو کې تر بحث لاندې نیول کیږي. او هو، دا هغه دوه مفاهیم دي چې د پروژې په فعالیتونو باندې تاثیر اچوي، یا په مثبت ډول او یا هم په منفي ډول. کله د یو فرصت په شکل باندې په پروژې کې خدمت کوي، او کله د یو مانع په شکل باندې د پروژې په پروسو کې راڅرګندېږي. هو، لکه څنګه چې تاسو په سلاید کې ګورئ، دغه دوه مفاهیم اوله د ادارې محیطي عوامل دي، enterprise environmental factors. د ادارې پورې لکه کوم محیطي عوامل دي. دوامه چې ده د ادارې پروسوي پانګه یا organizational process assets دي. راځو د ادارې په محیطي عواملو باندې سره خبرې کوو. د ادارې محیطي عوامل هغه عوامل دي چې د پروژې تر کنټروله بهر وي، او دا هغه عوامل دي چې کېدای شي د پروژې دننه واقع شي او یا هم بهر، یا داخلي وي او یا هم بهرني وي. راځو د ادارې د محیطي عواملو په ځینو ډولونو سره خبره کوو. لکه څنګه چې مو ویلې، ځینې EEF یا محیطي عوامل کېدای شي داخلي وي، د پروژې یا د ادارې دننه وي، ځینې بهرني وي. په مثالونو کې تاسو ګورئ، د ادارې پالیسیګانې، پروسیجرونه او خپله د ادارې فرهنګ، د دولت قوانین، مقررات او ستاندردونه، او خپله حقوقي محدودیتونه، او یا هم اقتصادي وضعیت، بیروزګاري، د مارکیټ وضعیت او رقابت، دا ټوله کېدای شي چې محیطي عوامل وي او د پروژې په چارو باندې د شروع څخه تر پایه پورې په مثبت یا منفي ډول باندې تاثیر واچوي. اوس راځو د پروژې په پروسوي پانګه باندې سره خبره کوو، یا organizational processes. دا هر کله هغه عوامل دي چې د پروژې دننه واقع وي، او دا کېدای شي قوانین، پروسې، پالیسیګانې او پروسیجرونه وي، او یا هم د خپله د ادارې هغه معلوماتي مرکز یا د پوهې سرمایه وي. په دې برخه کې په دې سره خبره وکړو چې دغه محیطي عوامل او پروسوي سرمایه څرنګه تاثیر اچوي په پروژې باندې او د پروژې په چارو باندې. لکه مخکې چې مو ویلې، کېدای شي چې دغه محیطي عوامل یو فرصت وي، او کېدای شي چې دغه محیطي عوامل یو محدودیت وي. که چیرې فرصت وي، دې ته په پروژې کې دننه د پروژې ټیم داسې لارې چارې او ستراتیژیګانې ټاکي تر څو د دې څخه د پروژې په ګټه استفاده وشي. او که چیرې کوم محدودیت وي، نو هغه ته داسې ستراتیژیګانې ټاکل کېږي چې د هغې په واسطه د هغه محدودیتونو تاثیرات د پروژې په چارو باندې محدود شي او یا محو شي. په دې اړه 4 او یا زیات ستراتیژیګانې وجود لري چې په راتلونکي درسونو کې بیا پرې بحث کوو.
او بله دا چې خپله OPAs یا د ادارې پروسوي سرمایه یو مسیر او یو چوکاټ ټاکي، ترڅو په هغه مسیر او چوکاټ کې د پروژې فعالیتونه ترسره سي او د پروژې چارې هماهنګه سي ورسره. او بله دا چې د پروژې ټیم او د پروژې مدیر په دې باندې مکلف دی چې د پروژې چارې د ادارې د پروسو سره او همدارنګه د محیطي عواملو سره هماهنګ کړي. یو مفهوم دی چې بیا په راتلونکي درسونو کې پرې بحث کېږي او دا د پروژې د مدیر د عمده مسؤلیتونو څخه دی. هغه ته ټیلرینګ وایي، یعنی دا چې د پروژې د مدیر یو د عمده مسؤلیتونو څخه دا دی چې د پروژې چارې دي د محیط د محدودیتونو او د شرایطو سره برابر کړي. نو ځکه خو هر کله د پروژې په مدیریت کې دا ویل کېږي چې داسې یو single size fit all، لکه داسې یو معیار شتون نه لري چې د هرې پروژې دپاره کار ورکړي پرته د دې چې هغه دې لکه تنظیم سي.